د ادب او شعر درنو مینوالو، احمد شاه بابا زموږ د هیواد هغه میړنی غښتلی او مدبر پاچا و چې په توره او میړانه یې د لوی افغانستان تاریخ روښانه او ځلانده ساتلی و. دی نه یوازې زموږ د هیواد یو نامتو توریالی، وتلی او زړور میړنی و، خو د ملي ارادې یو ستر او پیاوړی شخصیت هم و. د نه یوازې په توره او میړانه کې یو کلک عزم او لوړ همت درلود، بلکې د خپل اوچت قلم او څپاند استعداد په وسیله یې د ادب او فرهنګ ډګر هم تود ساتلی و. دی د پښتو ادب په غیږ کې یو خوږژبی، اولسي، با احساسه او ملي شاعر و. د ده شعرونه د پښتو ادب په اسمان کې روښانه او ځلیدونکي دي. ما د احمد شاه بابا یو خوندور او په زړه پورې شعر انتخاب کړی دی، تاسو د ادب مینوالو ته یې وړاندې کوم. ستا د عشق له مینو ډک شول ځیګرونه، ستا د عشق له مینو ډک شول ځیګرونه، ستا په لاره کې بایلي زلمي سرونه. تا ته راشمه زړګی زما فارغ شي، تا ته راشمه زړګی زما فارغ شي، بې له تا مې اندېښنې د زړه مارونه. که هر څو مې د دنیا ملکونه ډیر شي، که هر څو مې د دنیا ملکونه ډیر شي، زما به هیر نشي دا ستا ښکلي باغونه. د ډیلي تخت هیرومه چې رایاد کړم، د ډیلي تخت هیرومه چې رایاد کړم، زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه. د رقیب د ژوند متابه تار په تار کړم، د رقیب د ژوند متابه تار په تار کړم، چې په تورو پښتانه کا گزارونه. د فرید او د حمید دور به بیا شي، د فرید او د حمید دور به بیا شي، چې زه وکاندم پر هر لوري تاختونه. که تمامه دنیا یو خوا ته بل خوا یې، که تمامه دنیا یو خوا ته بل خوا یې، زما خو خوښ دي ستا خالي تش ډګرونه. احمد شاه به دغه ستا قدر هیر نه کا، احمد شاه به دغه ستا قدر هیر نه کا، که ونیسي د تمام جهان ملکونه. ستا د عشق له مینو ډک شول ځیګرونه، ستا په لاره کې بایلي زلمي سرونه، ستا په لاره کې بایلي زلمي سرونه.